السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ذکر الله پاچا دی. هغه داسې پوښتنه کړې د امام پسې په جهري او خفیه لمنځونو کې د الحمدلله ویل څنګه دي؟ الله رب العزت په سورة اعراف کې په 204 آیت کې فرمای وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن کریم لوستلی شي نو غوږ ورته ونیسئ، خاموش شئ، د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. مفسرین کرام د دې آیت لاندې لیکي الآیة المذکوره حجة قاطعة ونص صریح في أن الإمام إذا قرأ القرآن فيجب على المأمومين أن يستمعوا لقراءة إمامهم وينصتوا ويتدبروا القرآن معه، وهذا هو المنقول عن السلف. دا آیت قاطع دلیل دی، صریح نص دی، په دې کې چې کله قرآن امام لولي نو په مقتدي باندې دا واجب ده چې هغه ته غوږ وباسي او چپ اوسیږي، د قرآن په معانیو کې تدبر وکړي تر څو چې الله په دې باندې رحم وکړي. همدارنګه علامه ابن تیمیه رحمه الله په خپلې فتاوا کې 23 جلد کې 209 صفحه کې لیکي وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة. قال أحمد بن حنبل أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. شیخ الاسلام لیکي چې د سلفو نه دا مشهوره ده چې دا آیت د مانځه په باره کې نازل شوی دی. او احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي اجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. د خلکو اجماع ده په دې باندې چې دا آیت د مانځه په باره کې نازل شوی، نو چې کله په مانځه کې تاسو امام پسې اقتدا کوئ، هغه قرآن کریم لولي، تاسو به چپ اوسیږئ، هغه ته به غوږ وباسئ. او حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیت لاندې لیکي امر تعالی بالانصات عند تلاوته اعظاما له واحتراما. الله رب العزت په دې آیت کې امر کړی دی چې کله قرآن کریم لوستل کیږي تاسې به چوپ اوسیږئ، د دې لپاره چې تاسو د قرآن عظمت وساتئ او د قرآن احترام وساتئ، لا کما یتعمده کفار القریش المشرکون فی قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. بیا وروسته څه لیکي ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة اذا جهر الامام بالقراءة. نو چې کله امام جهري قراءت لولي نو د دې نه معلومه شوه چې تاسو به هغه پسې قرآن کریم نه لولئ، یعنې سورې فاتحه به نه لولئ. همدارنګه د ابو داود، د نسایي، د ابن ماجه حدیث دی، او دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی. راوي د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې امام د دې دپاره مقرر شوی چې د هغه اقتدا دې وشي، پس کله چې هغه تکبیر وکړي نو تاسو هم تکبیر وکړئ، او چې کله هغه قرائت لولي نو تاسو خاموش اوسئ. محدثین لیکي والحدیث صحیح، دا حدیث صحیح حدیث دی، او په دې حدیث کې واجبات د امام او د مقتدي ذکر شوي. فلو كانت القراءة على المأموم لقال وإذا قرأ فقرأوا ولكنه صرح بقوله وإذا قرأ فانصتوا. که قراءت په مقتدي واجب وای نو داسې به ویلي وه چې کله امام قراءت لولي تاسې هم ولئ، لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي چې اذا قرأ فانصتوا، چې کله امام قرآن لولي تاسو انصات وکئ، چوپ اوسیږئ. او دای هم لیکلي چې بعض الناس ترکوا سبیل الانصاف والتحقیق حتی اوجبوها على المأموم في الجهریه. وای ځینې خلکو د انصاف او د تحقیق لاره پریښې، حتی په مقتدي باندې قراءت په جهري لمنځونو کې واجب ګرځولی. او دا یې ویلي چې چا
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام فصلاته غير صحيحة، وهذا غلو وتعصب بل جهل عن النصوص وعن عمل السلف هذه الأمة من الصحابة وغيرهم. څوک چې داسې وایي دا غلو ده، تعصب ده، بلکې ناداني ده د نصوصونه او د امت د سلفونه او د صحابهونه. بل حدیث دی مسلم و امام احمد رحمه الله روایت کړی. راوی د حدیث حضرت ابو موسی اشعری دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین یجبکم الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو لمونځ کوئ نو صفونه به جوړ کړئ، بیا به یو کس په تاسو کې امامت وکړي، او کله چې هغه تکبیر وکړي نو تاسو به هم تکبیر وکړئ، او کله چې هغه قرائت شروع کړي نو تاسو به چوپ شئ، او کله چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امام ووایي نو تاسو به آمین ووایي. الله رب العزت بس تاسو دعا قبوله کړي. همدارنګه بل حدیث دی چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې او بیهقی او طحاوی روایت کړی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا دپاره چې امام وي نو د امام قراءت د هغه لپاره کافي دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې احادیثونه په څرګنده توګه موږ ته دا معلومیږي چې مقتدي باندې قرائت نشته دی. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عطا بن یسار دی په بخښنې سره انه سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء. عطا بن یسار نه روایت دی چې هغه د زید بن ثابت نه امام پسې د قرائت کولو په باره کې پوښتنه وکړه، نو هغوی فرمایل چې د امام پسې په هیڅ مونځ کې قرائت نشته دی. او په کومو احادیثو کې چې راغلی د هغه نه مراد د البته د منفرد لپاره دی. لکه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الامام. جابر بن عبدالله فرمایي چا چې په مونځ کې یو رکعت هم داسې وکړه چې صورت فاتحه یې پکې ونه لوستله نو مونځ یې ونه شو مګر که د امام پسې ولاړ وي، یعنې مقتدي د دې حکم نه مستثنا دی. دا مش نمونې خروار ځینې روایتونه او دلایل ما تاسو ته وړاندې کړل. ګران په پاک سبحان دې مونږه امتیان یو ګران په پاک سبحان دې کفر خور هر خاطه پیارې عدل ورور ولی نوا سخت ورزش عدل ورور ولی نوا سخت ورزش رای ورو خیستا نظام خفر مسلمان دے مونگی امتیان یو گران پربا سبحان دے مونگی امتیان یو گران پربا سبحان